سلامونه وخت مو په خیر. نن چهارشنبه د قوس یا لیندۍ 21 او د ډسمبر 11 نیټه ده. په موږ کړې د موج نیوز خبري ټولګې ته په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست کابل کې په یو چاودنه کې په شهادت رسیدلی. د روسیې پارلمان هغه طرحه تصویب کړه چې اسلامي امارت له ممنوعه ډلو له نوملړه وباسي. امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه ځانګړې غونډه ترسره کوي. او اروپایي ټولنه له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت لپاره 45 میلیونه یورو مرسته کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. زه وحید الله توحیدی یم. د اسلامي امارت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یو چاودنه کې خپل ژوند د لاسه ورکړی. د کورنیو چارو وزارت د مهاجرینو وزیر الحاج خلیل الرحمن حقانی د شهادت په اړه د اسلامي امارت د تعزیت پیغام خپور کړی او ویلي دي چې نن له غرمې وروسته د خوارجو په یو ځانمردانه برید کې په شهادت رسیدلی دی. دغه چاودنه نن چهارشنبه د وزارت په انګړ کې شوې او راپورونه ښیي چې نورو کسانو ته پکې هم مرګ ژوبله اوښتې، خو کره شمېر یې نه دی معلوم. خلیل الرحمن حقانی د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه و. د روسیې پارلمان هغه طرحه تصویب کړه چې اسلامي امارت له ممنوعه ډلو له نوملړه وباسي. رویټرز د انټرفاکس خبري اژانس په حواله راپور ورکړی چې د روسیې پارلمان هغه طرحه تصویب کړه چې له مخې اسلامي امارت د ممنوعه ډلو له نوملړه لرې کړي. روسیې ویلي له اسلامي امارت سره اړیکې پراخول ورته مهم دي. تر اوسه اسلامي امارت په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه ځانګړې غونډه ترسره کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ټاکلي چې د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر 12 او د لیندۍ پر 22 د افغانستان پر وضعیت غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د یونما مشره روزه وطنبایوه د امنیت شورا غړو ته د افغانستان وروستي حالات په اړه معلومات ورکړي. د غونډې په پای کې به د بندو دروازو شاته مشورې وشي او د بندیزونو د ارزونې لپاره د 1988 کمیټې د واک د تمدید په اړه پریکړې وشي. یونما د اسلامي امارت د سختو پریکړو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز د نړیوالې ټولنې لپاره اندېښنه ښودلې. سهیل شاهین د فرانسې سفارت سرپرست سره د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو غږېدلی. په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د افغانستان لپاره د فرانسې سفارت سرپرست ژان ماریون شو سره د افغانستان اوسني وضعیت، روغتیا، خصوصي بنسټونو او د کابل هوایي ډګر د تخنیکي اړتیاو په اړه خبرې کړي دي. نوموړی وړمه ورځ د هالند سفیر او د آلمان شارلز دافیر سره هم د زده کړو، اقلیمي بدلون او بشردوستانه مرستو په اړه خبرې کړې وې. اروپایي ټولنه له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت لپاره 45 میلیونه یورو مرسته کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسون ویلي اروپایي ټولنه د افغان بزګرانو د بدیل کښت ملاتړ ته 45 میلیونه یورو مرسته برابروي. هغه په کابل کې د اسلامي امارت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې د نشهیي توکو پر وړاندې د اسلامي امارت هڅې وستایلې او د افغان کډوالو جبري ایستلو د درولو په اړه یې له ګاونډیو هیوادونو سره د خبرو یادونه وکړه. په یاده لیدنه کې مولوي عبدالکبیر وویل اسلامي امارت له نشهیي توکو سره اغیزمنې مبارزې لپاره ژمن دی او د روږدو کسانو د درملنې ترڅنګ هغوی ته د کار فرصتونه برابروي. او ذبیح الله مجاهد ویلي افغانستان ډم ټرک موټر تولید کړ. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد پر ایکس پاڼې لیکلي چې د ملي پراختیا شرکت لخوا بل ماډل موټر هم تولید شو چې ژر به په هیواد کې دننه د بار وړلو لپاره استفادې ته تیار شي. نوموړی زیاتوي د ملي پراختیا شرکت نور هم ګڼ تولیدات لري چې نمایش ته به وړاندې شي. د موج نیوز درنو کتونکو دا و د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.